زه تاسو ټولو قدرمنو درنو پښتنو مېلمنو ته ډېره په پښتنه مینه ستړې مشې وایم او ډېره زیاته مننه مو کوم. تاسو موږ سره په دې غونډه کې ګډون کړی دی او زموږ دې پروګرام ته مو ښکلا رابخلې دی. زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی، موږ په ژوند کې د خپلو شاعرانو، ادیبانو او د خپلو فنکارانو، خپلو ملي مشرانو قدرونه او نازونه وکړو. د صدر صاحب په اجازت سره باقاعده د پروګرام آغاز کوو. نو باید چې د هر څه آغاز د لوی رب د لوی نامې نه وشي. نو زه د پروګرام آغاز د رحمان بابا د یوې دعا نه کوم. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی، په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم بادشاه دی د جمله و بادشاهانو، هم بادشاه دی د جمله و بادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. هغه کار چې ور چاو ته مشکل دی، هغه کار چې هر چاو ته مشکل دی، هغه کار وړه دو ته آسان دی. څوک چې روح نه نوستی په یو ماشي، څوک چې روح نه نوستی په یو ماشي، ژوند یې کړی د په روح تمام جهان دی. څوک له خاورو شي یو ګل پیدا کولی، څوک له خاورو شي یو ګل پیدا کولی، د له خاورو پیدا کړی ګلستان دی. څوک له څنګه شي ګوهر پیدا کولی، د له څنګه پیدا کړی تور مرجان دی. له زرګونو صفتونو راشه ګوره، له زرګونو صفتونو راشه ګوره، چې کړی نیم صفت عبدالرحمن دی. لومبنی به زه ګل نبي ګل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي په محترم نشي بنګش صاحب باندې خپل لیکلی نظم واوروي. ګل نبي ګل صاحب. السلام علیکم ټولو مشرانو. خبرې هم ته نه راځي خو یو موت ګډ نظم دی، دا به وایو که نه. نن د باغي باغي یارانو سر لښکر دی نوشي، نن د باغي باغي یارانو سر لښکر دی نوشي، قسم په خدای دی ډېرو نه بهتر دی نوشي. نن د باغي باغي یارانو سر لښکر دی نوشي، قسم په خدای دی څه د ډېرو نه بهتر دی نوشي. او سر په تلي کې ګرځوي د کام او ننګ دپاره، سر په تلي کې ګرځوي د کام او ننګ دپاره، لکه ولاړ د خوشحال خان په هر ډګر دی نوشي، لکه ولاړ د خوشحال خان په هر ډګر دی نوشي. او د وخت یزید ته خو یې سر د ټیټولو نه دی، د وخت یزید ته خو یې سر د ټیټولو نه دی، په خپل مقام باندې ولاړ لکه سپین غر دی نوشي، په خپل مقام باندې ولاړ لکه سپین غر دی نوشي. او زما وده ولسه پاسه نور خوبونه راته څه لکوي، زما وده ولسه پاسه نور خوبونه راته څه لکوي، تورو تیارو ته خو رڼا دی سپین سحر دی نوشي. او دا شعر بهني سره د ملاجان کیسې به تا وي اورېدلې، د ملاجان کیسې به ته وي هېرولې مې کدې ته راشه کاظمي صاحب، چې د ملاجان کیسې به ته وي هېرولې مې کدې ته راشه، که د ژوند خوند غواړي بیخي هنر هنر دی نوشي. د ملاجان کیسو به ته وي هېرولې مې کدې ته راشه، که د ژوند خوند غواړي بیخي هنر هنر دی نوشي. او ګل نبي خامخا یې څنګ کې ودرېدل پکار دي، ګل نبي خامخا یې څنګ کې ودرېدل پکار دي. دی شاه زلمو ته یو مضبوط مضبوط سنګر دی نوشي، دی شاه زلمو ته یو مضبوط مضبوط سنګر دی نوشي. ګل نبي ګل خپل ډېر خوندور کلام واورولو مننه کوو ګل نبي ګل صاحب نه. دانا څه د سپین غر غاړه کې دوه ټوکه ګریوان وي، دانا څه د سپین غر غاړه کې دوه ټوکه ګریوان وي، دا نه څه لکه کرمه پر یادي وزیرستان وي، دا نه د نقشکن څه د خیبر تدین کې وران وي، دا نه څه پېښور کې دوی اړنګه د رحمان وي. ګنې نو ای ملګرو پیرو خان ته به څه وایو، ګنې نو ای ملګرو پیرو خان ته به څه وایو، دا لوی بابا بابا فخر افغان ته به څه وایو. د نوشي بنګش صاحب د نظم د یو شعر سره زه شجاعت بنګش صاحب راغواړم چې په نوشي بنګش صاحب باندې خپل لیکلی نظم واورئ.
شجاعت بنگش صاحب. اول نن چې کوم پروګرام را جوړ کړی دی دې ټولو منتظمینو ته داد ورکوم. پکار دی چې ایمو خاص د پښتون معاشرې دا بدقسمتۍ دی چې مو خپل اتلان په زندګۍ نه دي ستایلي. مرګ نه بعد که هغه کوم ویلي نه دی تاریخ راونیسو، مرګ نه بعد هغه بیا موږ ته ډېر قدرمن شي. پکار دی چې ژوند کې هغوی ته دا شی ستاینه ورکړلی شي. او بیا خپل کوم استادان ناست دي، مرګلي ناست دي، دوی اجازت سره یو دوه شعرونه یو بیا آزاد نظم نوشي باندې لیکل دا وړو وړکو یا ایمو غونده کې طالب علمانو کار نه دی، خپل کوشش مې کړی دی. بیا شعر دی نصیر صاحب څه ته صاحب قلم یې د شعور د قبیلې، ته صاحب قلم یې د شعور د قبیلې، په دار کوي خبرې د منصور د قبیلې. ته صاحب قلم یې د شعور د قبیلې، په دار کوي خبرې د منصور د قبیلې. او د سپین غر د سړې هوا د زوره بې پروا شه، د سپین غر د سړې هوا د زوره بې پروا شه، بې فکره رڼاګانې کړه د نور د قبیلې. او بطوره ننګیالیه د بطور لښکر سالاره، بطوره ننګیالیه د بطور لښکر سالاره، بطور بطور غږېږه د سرور د قبیلې. نظم دی ته بوټی د کیمیا یې، ته بوټی د کیمیا یې، زرغون شولې څه داسې د دنګ سپین غر په څوکه، چې چرته کې سرباز الوت کوي الوزي، چې چرته کې بل هیڅوک تللو کوشش کولی نشي، چې چرته کې بل هیڅوک تلو کوشش کولی نشي، چې چرته سکندر هم خپل پوجونه بدلای نشي، چې چرته مقدر هم د تقدیر د لاس غلام دی، چې چرته کې چنګیز هم حوصله د پسته کړي، او چې چرته کې نیپولیم کیسه هم نه دی کړي، چې چرته د مغولو سوچ هم نه دی رسېدلی، چې چرته د رنجیت سنګ نظر کله نه دی تللی، چې چرته د سلطان ټیپو ادراک دی محدود شوی، چې چرته د قیصر او د کسرا کله هم سوچ نه دی رغلی، چې چرته د رومیانو کیلې نه دي جوړې شوي، چې چرته د رومیانو کیلې نه دي جوړې شوي، چې چرته د صلاح الدین ایوبي لښکر هم نه دی رغلی، چې چرته د پاریس د معتبرو، چې چرته د عربو د لښکرو، چې چرته د بیرنګو تور لسونه، چې چرته د منګولو تیږه زړونه، لا نه دي رسېدلي نه به راشي، لا نه دي رسېدلي نه به راشي، مجال نشته چې زړه پکې پیدا شي. نو ته سپاهي د ابدالي، نو ته سپاهي د ابدالي، نو ته نمسی د غوري، نو ته پیروکار د میرویس خان یې، نو ته پیروکار د میرویس خان یې، نو ته د غازي امان خاندان یې. ای تا سره تیرا توره د خوشحال، ای تا سره تیرا توره د خوشحال دی، ای تا سره د رحمان د پن کمال دی، ای تا سره تیرا توره د خوشحال دی، ای تا سره د رحمان د پن کمال دی، ای تا سره د بچا بابا جذبه دی، ای تا سره د بچا بابا جذبه دی، ای تا سره د غني د فلسفه دی، ای تا سره د حمزه د وینو سره دی، ای تا سره د حمزه د وینو سره دی، ای تا سره کلندر بابا خواږه دی، ای تا سره د حمزه د وینو سره دی، ای تا سره کلندر بابا خواږه دی. ته ناز کوه اجمل بابا د ستا دی، ته ناز کوه فیضي بابا د چا دی، ته داسې د زرخیزې خاورې زبایې، ته داسې د زرخیزې خاورې زبایې، چې ته به په دې دشتو کې واورېز، چې ته به په دې دشتو کې واورېز، څه داسې په چپه چپه ښکارېږي، چې دلته به بیا هر څه ماتر شي ستا د وجې، ته بوټی د کیمیا یې همیشه به ته یادېږې. تھینک یو. صدر صاحب په اجازت سره به زه هم یو خپل نظم واورم. کور د مخکې مې اورولی دی، خو د نظم نه مخکې د بل نظم یو دوه شعرونه دي.
د خوشحال خان توره د ننګ دی د خوشحال خان توره د ننګ دی د لوی رحمان غوندې ملنګ دی د خوشحال خان توره د ننګ دی د لوی رحمان غوندې ملنګ دی د پیر روخان د رباب ټانګ دی د پیر روخان د رباب ټانګ دی دا پر اختیا لچی لوانګ دی دا پر اختیا لچی لوانګ دی چې فلسفه د بچا خان دی ځکه نو شیر باندې ګران دی چې فلسفه د بچا خان دی ځکه نو شیر باندې ګران دی وخت منظور کنه منظور دی وخت ته منظور کنه منظور دی ملای تاړلی دی بتور دی وخت منظور کنه منظور دی ملای تاړلی دی بتور دی پورته بیرغ چې د شعور دی پوخه او مینه یې منشور دی غږ ته بسمه د افغان دی ځکه نو شیر باندې ګران دی نوشي صاحب د نظم وروم نظم مجنون یو نظم دی مو هغه مجنون چې تر اوسه هر سړی یادوي هغه مجنون چې تر اوسه هر سړی یادوي چې په خپل وخت کې هغه مینه د لیلا کړې وه هغه مجنون چې تر اوسه هر سړی یادوي چې په خپل ژوند کې هغه مینه د لیلا کړې وه نن هم ژوندی هغه مجنون دی په سبب د مینې څه کوي مینه د لیلا سره پخوا کړې وه خو زه کیسه درته د نن د یو مجنون کومه ځان او جهان ترې د لیلا مینه کې هیر شوی دی دغه یو ذکر د لیلا دی په ژبه همیش دغه مجنون هم د هغه مجنون په څیر شوی دی خو غواړم زه چې نن تاسو ته هم وښیم چې دا مجنون کومې صحرا په کوم ځنګل کې اوسي څوک د لیلا د دې مجنون چې د مجنون ورپسې څوک د هغه چې همیش د خیال محل کې اوسي خدا مجنون نه په صحرا او نه ځنګل کې اوسي خدا مجنون نه په صحرا او نه ځنګل کې اوسي زموږ په منځ کې دلته نن دغه مجنون ناست دی ښکاري چې اوس هم ځان سره خپله لیلا یادوي تللی په خیال کې دی له ځان نه دی بیرون ناست دی هغه چې جام د خپلو وینو یې ورکړی همیش تش په نامه نه دی مجنون دغه صحیح مجنون دی درته یې نوم د لیلا اخلم چې پښتو نوم یې دی چې دی مین ورباندې ډېر دغه نوشي مجنون دی د مغلو پیر ملا مې دې کافر کړي د مغلو پیر ملا مې دې کافر کړي ما اوس ایخې پل په پل د روخاني دی لب لهجه مې د غزل کړه رازه نه وي انقلاب پکې فکري دی هم پانی دی اوداس پیر ته بلنه ورکوم چې راشي خپل کلام واوري نوشي صاحب نیمه کوم نظم لیکلی دی هغه نه وړاندې یو دوه شعرونه او محترم نوشي صاحب ته او لیکات صاحب ته دوی ته سپیشل ډالۍ کوم کزمي صاحب تاسو ته تیر شو یو داسې اذیت نه ډک یو کال وربه تیر شو یو داسې اذیت نه ډک یو کال وربه څه پکې ومې بیلو هغه چې مې سیال وربه او که بیا د نوی کال همداسې ستړی ستړی وینو بیا زما سا واخله ما کړی بل ځل سوال وربه نوشي صاحب باندې یو نظم کوشش مې کړی دی مننه د نظم عنوان دی دنیا او خلق دنیا د خلکو ډکه د هر چا خپله کیسه ده دنیا د خلکو ډکه د هر چا خپله کیسه ده د چا کیسه ترخه ده او د چا کیسه خوږه ده د چا کیسه د اوښکو په قطرو لیکلی کیږي د چا کیسه د وینو په څاڅکو لیکلی کیږي د چا کیسه د پټه په سلګو لیکلی کیږي د چا کیسه د مینې په کیسو لیکلی کیږي د چا کیسه حیا کې په سالو لیکلی کیږي خو زما کیسه نن ډېره عجیبه غوندې کیسه ده خو زما کیسه نن ډېره عجیبه غوندې کیسه ده د دې خاورې د ورک غمي خوره غوندې کیسه ده د داسې عجیبه سړي خوږه غوندې کیسه ده کلم یې د پښتو هر یو صورت ته وقف کړی وجود یې د پښتون ورور محبت ته وقف کړی نظر یې د وطن خاورې ښایست ته وقف کړی هر لوز یې د پښتون غریب غربت ته وقف کړی زما کیسه خبرې دا چا پسې تاویږي زما کیسه خبرې چې دا چا پسې تاویږي زما کیسه د یو سړي ښکلا پسې تاویږي زما کیسه د هغه کس رڼا پسې تاویږي زما کیسه د هغه کس خندا پسې تاویږي دنیا د خلکو ډکه هغه کس یو سودایي دی دنیا د خلکو ډکه هغه کس یو سودایي دی کیسې د خلکو ډیرې دي زما کیسه صحیح ده دا کس د وداس زړه دی دا مشر پخوانی دی دا کس نظیر نوشي دی دا کس نظیر نوشي دی مننه
وجود د خیر او شر خپل انسان پیدا کوي. وجود د خیر او شر خپل انسان پیدا کوي، په خپل فرشتہ خپل شیطان پیدا کوي. دا حسن او ښکلا، دا حسن او ښکلا زما د خپل ذهن تخلیق دی. دا حسن او ښکلا زما د خپل ذهن تخلیق دی. ښایست په مشوکو کې عاشقان پیدا کوي. دا هر څه چې ته وینې نسبتي او اضافي دي. دا هر څه چې ته وینې نسبتي او اضافي دي. قهار پیدا کوي، کله رحمان پیدا کوي. خواهش چې د انسان د مایوسۍ څپېړې وخوري، خواهش چې د انسان د مایوسۍ څپېړې وخوري، رنګین غوندې جنت حورې غلمان پیدا کوي. د اشرف مفتون د شعر سره طاهر توري صاحب ته بلنه درکوم چې هغوی راشي خپل نظم واوروي. چې د امن رون کردار دی نوشي جان دی، چې د امن رون کردار دی نوشي جان دی، نفرتونو نه کنار دی نوشي جان دی، چې د علم داویدار دی نوشي جان دی، ترقي غواړي بهار دی نوشي جان دی، لوی ادیب دی لوی فنکار دی نوشي جان دی، د پښتون کاروان سالار دی نوشي جان دی، د ادب او سیاست استاد ګڼی شي چې روان په ښکلي لار دی نوشي جان دی، دا ټوټې ټوټې پښتون یو کول غواړي قبول کړی چې دار دی نوشي جان دی، سور علم یې د رڼا رته په مټ کړو، د تیارو په سر گزار دی نوشي جان دی، دا غیار په مخ چپېړه د غضب دی، هم په سترګو کې خار دی نوشي جان دی، پښتانه د پښتونخوا چې په آرام شي ډیر د امن طلبګار دی نوشي جان دی، چې خاوند د بصارت علم و دانش دی، د طاهر هو ځکه یار دی نوشي جان دی. ته چې دا ښکلي څېره لرې نګارې، ته چې دا ښکلي څېره لرې نګارې، ځکه تا په عاشقانو وکړې چارې، دا په ما باندې چې راشي ځان نادان کړي، دا په ما باندې چې راشي ځان نادان کړي، ګنې نشته نورې تا غوندې هوښیارې، په کوڅه یې باد گذر نه کا خوشحاله، په کوڅه یې باد گذر نه کا خوشحاله، ته له کومه سازوې ورته رېبارې. د لوی خوشحال دې شعر سره زه عبدالقدیر خټک صاحب ته بلنه درکوم، ډېره زیاته مننه یې کوم او څراغ لوی مو محفل ته یې ښکلا راوبخله چې هغوی راشي او خپل خوندور کلام وړاندې کړي. عبدالقدیر خټک صاحب. السلام علیکم. ډېره مننه کومه صدر صاحب، منشي بانګش صاحب، قاضي صاحب، غورځنګ صاحب، ټولو افغاني صاحب او څومره چې قدردان ناست دي د ټولو. د ما خپله تعلق خو د پېښور سره دی، خو یقینا چې دا اوس کوم پروګرام تاسو جوړ کړی دی، الله د تاسو هر څه کې برکت واچوي. نو دا یو ښکلي حوصله موږ ته هم میلاو شوه که نه، چې لکه د خپلو ژوندو مشرانو څومره لکه قدر په ژوند په کار دی، اکثر خلک کوي خو د مرګه پسې کوي. نو زه دا وایم چې دا ډېر ښکلی دغه دی چې هر یو مشر ته موږ داسې عزت ورکړو په ژوند باندې، او ډېر ښکلی او ډېر مې زړه خوشحال شو. الله ذوالجلال دې په مکمل چې کوم ولس دی، موږ ټول ملک دی، ټوله دنیا ده، په ټوله کې دې د امن پرښتې وګرځوي، او ډېر یقینا چې دلي سکون راته میلاو شو چې دلته راغلو. دا د افغاني صاحب د پیرزوینې دي او نوشي بنګش صاحب باره کې مم واورېده ډېر څه. الله دې د عمر کې برکت واچوي او چې کومې پریشانۍ دي هغه دې الله ختمې کړي د ټولو. زه به خپل داسې یو نیمګړی کلام د اصلاحي غرض کوم. کلام اصلاحي دی چې د زنو خلکو کار دا وي چې شر جوړوي، د زنو خلکو کار دا وي چې شر جوړوي، ورته به شوی بس ازار دا وي چې شر جوړوي. او
مونږ په خپلو کې اغیار د یو بل نه یو واوره مونږ په خپلو کې اغیار د یو بل نه یو واوره زمونږ د دواړو به اغیار دا وي چې شر جوړوي مننه کومه او د داسې ورځې د فساد او شر نه امن غواړو د داسې د فساد د شر نه امن غواړو د داسې ورځ په انتظار دا وي چې شر جوړوي او که څوک یې نه پیژني زه یې ورته نښې ښایم که څوک یې نه پیژني زه یې ورته نښې ښایم د ده خبرو کې اثار دا وي چې شر جوړوي مننه او داسې کسان د روغې صلحې منځته رانولې داسې کسان د روغې صلحې منځته رانولې د دوی ګفتار د دوی کردار دا وي چې شر جوړوي ډېره مننه کومه حوادث لکه د واورې پرې ورېږي حوادث لکه د واورې پرې ورېږي زما زړه ورته ولاړ لکه سپین غر دی زه اوس څه چا په ویاړنه او ستاینه کې مو دا غونډه را جوړه کړې دی محترم نوشي بنګش صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل کلام اوروي یا کومې خبرې کوي هغه د وکړي نوشي بنګش صاحب ډېرو قدرمنو عزتمنو مشرانو د ایمان او د وجدان خواندانو نزولو همزولو او کشرانو تاسو ته درون پښتون انقلابي سلام نو کی چې د درندو ملګرو پروفیسورانو صاحبانو او د مشر یا شاعرانو ملګرو منظوم او منصور ادب کې چې کومې خبرې وشوې نو دې ما ذهن داسې بل چېرته یوړو زه چېرته یم خو د ټولې خبرې په خپل ځي ما روح او زړه ډېر خوشحال دی هغه ځکه چې که موږ په ډېر تنګ لنډ وخت کې د اړیکې ادبي او کلتوري خپرولې ناظم تبسم صاحب څه کوم اهتمام د دې پروګرام کړی دی دا یې مو توقع واس نه اوچت او د دې ملګری مرستیال ګل نبي ګل چې د دې مو هر څومره شکر ادا کړو خو بیا به په لفظونو کې وي ما په خیال ادا به نه شي او د دې مو ډېر قرضدار دي مو به د دې ټول عمر په راوړي او سره د دې درنده ټول محفل نه د ټولو ملګرو هر قدم ما په سترګو نه دې ته به زه هغه نظم واوروم خو چونکې مخکې وه هغه کورمه اوس هغه د پښتونخوا زما عزتمنو پښتونخوا یا کورمه فقط ستوري د میانو غوندې ویښو فقط ستوري د میانو غوندې ویښو به کیسه نه وه ډېوې وه په شراب کې زما زړه به کله دود کله لمبا شو زما زړه به کله دود کله لمبا شو د پیراک د سوي لوی شپې مجمر کې خاموشي پریشانی و چاپیر چال کې خاموشي پریشانی و چاپیر چال کې جهان ډوب و د تیارو په سمندر کې اوښکې د چا یاد راورېدل اوښکې د چا یاد راورېدلو د ارمان په وچو شونډو د سوسن مې لکه ګل چې د پر هر خوشبو ته ناست وي لکه ګل چې د پر هر خوشبو ته ناست وي په اغزو کې نه ګریوان و نه لمن مې تصور به د چا واخیستم په سترګو تصور به د چا واخیستو په سترګو د میان زړه تږی د دیدن مې په زړګي و په ځیګر مې سور وربالو په غرغنډو له پیراکه د صنم و هر یو آخ مې د سپین غر په شانې سور و لکه وریځه په لیمو کې متام و که د درد و که د غم و تلونکی نه و د زړه دشته کې مې هر یو کروان تم معصوم زړه رانه دیدان د یار غوښتلو معصوم زړه رانه دیدان د یار غوښتلو بس جنون سره ملګری شوم صحرا ته اراده مې داسې واکه جنان نه وي دغه ډک زړګی به تش کړم یوې خوا ته ګرځېدم د شپې په کور کې ګرځېدم د شپې په کور کې ما سپوږمۍ ته به کتلو سپوږمۍ ما ته چې ناڅاپه مې نری زبېرګی تر غوږ شو
چې ناڅاپه مې نارایز برګی تر غوږ شو زما غونې هم زیګ زیګ شو بې رڼا وه یو ساعت خو په وجود کې مې سا نه وه بیابان د وحشتونو استانه وه خو اخر مې زړګی غټ کړو ورنږدې شوم صد افسوس دی چې مرګ نه و زننه وه داسې ښکلي نازولي وه حیران شوم داسې ښکلي نازولي وه حیران شوم سپوږمۍ هم ورته حیرانه وه اسمان کې د برودو ور یې سوي لو پټا وه د برودو ور یې سوي لو پټا وه مشکل خال یې ښکارېدو په زنخدان کې له حیا نه یې نرګس غوندې سر ټیټ و له حیا نه یې نرګس غوندې سر ټیټ و شبنمي اوښکې یې تللې په ګریوان کې زه مشکوک شوم شک حرام دی ما ویل چې مشوکه خدای ضرور خدا د چا دی ما ته یاد شوه د وامق سپېڅلې مینه ما وی دغه شین خلی لکه وزرا دی که وزرا نه وي تلاش کې د مجنون دی دا چې داسې غریو نیولي وي لیلا دی څه باعث پکې نصیب څه زمانه وه د زکوم غوندې سترګو کې ژوندون و د جلال و د جمال ساره یې نه و د برودو اور کې سوی یې لړمون و د جواب لایقه نه وه د تپوس مې د غوټۍ غوندې په خوله یې ذکر خونو زه به یو خوا دی به بل طرف مختا وکړو په زریو منتونو پوره نه شوه پښتنې خدای سار چرته خوړلو ان په ډېرو قسمونو پوره نه شوه سني زه ورسره اوښکو کې شریک شوم نور د صبر په بندونو پوره نه شوه لکه دواړه میانان یو بل ته ژاړو داسې ویر و بیابان کې لګېدلی په نیازبینې خولې یې مهر د حیا و د ګیلو سیند یې و زړه باندې ختلی لکه ځان په آینا کې ګوري داسې د شهید تصویر یې مخ ته ونیول حجره یې مهتبي مخ نه رڼا وه پلوشې یې اننګونه څڅېدلې چې د چا په مزار جشن چراغان و د ځیګر داغ نه یې شامې بلېدلې لختې لختې یې په سپین رخسار روانې د زړه وینې یې له سترګو څڅېدل حجره یې مهتبي مخ نه رڼا وه پلوشې یې اننګونه څڅېدلې چې د چا په مزار جشن چراغان و د ځیګر داغ نه یې شامې بلېدلې لختې لختې یې په سپین رخسار روانې لختې لختې یې په سپین رخسار روانې د زړه وینې یې له سترګو څڅېدلې ورته ومو ویل چې څوک یې دالته څه کړي ورته ومو ویل چې څوک یې دالته څه کړي روی وویل چې ما مې پخته درومه ما ویل چې د خاطر وړګي مې پرېږدي ما ته ووایه راغلي یې له کومه خو شهید یې نوم رتا کړو رانه لاړه خو شهید یې نوم رتا کړو رانه لاړه ما ویل چې خبر نه ویله نومه خدای خبر دی نه پوهېږم چېرته لاړ د دوران غم څه ځپلي وه بېدرېغه بخملینه ځکې شونډې یوې سوي د برودو اور سوځلي وه بېدرېغه نوم یې څه نوم یې ښکلي پښتونخوا وه ما و تا نه بوږنېدلي وه بېدرېغه ماشاءالله دې سره زموږ د نن ورځې دا محفل سر ته رسېږي وروسته به لږه موسیقي هم واورو تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو هیله لرو زموږ سره به همدا شان به مو شاته ولاړ وئ چې زموږ د کومو د پروګرامونو دستیانو د خپلو مشرانو شاعرانو ادیبانو په اړه چې کومو پروګرامونو دا سلسله مو شروع کړې دی چې دا لړۍ په وړاندې بوځو قلندر مومند صاحب دې شعر سره زه دا محفل سر ته رسوم د رڼا لښکر نه مخکې مخکې درومم د رڼا لښکر نه مخکې مخکې درومم هر اول یا مقاصد د انقلاب یم ډېره زیاته مننه خوشحال اوسئ په مخامخ